السلام علیکم که چېرته ستاسو فیسبوک اکاونټ د بل چا موبایل کې لاګین وي تاسو ته د هغې معلومات نه وي زیاتره داسې ملګري وي چې د هغوی اکاونټ د نور موبایل کې لاګین وي د هغې نه مختلف قسمه چیټینګ کېږي نو مطلب د هغې نه د یو کس بدنامي هم ډېره زیاته کېږي نو دغه معلومات تاسو ځان ته څنګه کوئ چې یاره زموږ فیسبوک اکاونټ په کوم ځای کې لاګین دی یا زما د فیسبوک اکاونټ چا هیک کړی دی نو دغه معلومات نن ویډیو کې دغه طریقه ښیم تاسو دغه معلومات ځان ته څنګه کوئ چې زما فیسبوک اکاونټ په کوم ځای کې لاګین دی نو راځئ د موبایل سکرین ته فیسبوک کې به تاسو سمپل په دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ ټیک ده بیا به راشئ لاندې دغه سیټینګ باندې به کلیک کوئ سیټینګ اینډ پرایوسي په دې باندې به کلیک وکړئ د سیټینګ اینډ پرایوسي تاسو ته وکړه په دې باندې به کلیک وکړئ په دې مو کلیک وکړو بیا به په دغه سیټینګ باندې کلیک کوئ حاجی اوس په دې کې به تاسو په پاسورډ اینډ سیکیورټي په دې باندې به کلیک وکړئ تاسو ته مخامخ ښکاري حاجی اوس تاسو ګورئ ویر یو آر لاګین چې په کوم ځای کې ته لاګین یې صحیح شو تاسو ته ښکاري کم تاسو په سر باندې کوم موبایل ښایي نو دا اکټیو ناو تاسو ته کوم چې ښکاري نو دا اوس تاسو کوم موبایل یوز کوئ په کوم ځای کې تاسو یې خپل فیسبوک آی ډي یوز کوئ دا هم هغه ده صحیح شو اوس تاسو په دې سی آل باندې کلیک کړئ چې تاسو ته پته به ولګي چې یاره زموږ اکاونټ په کوم ځای کې استعمالیږي په دې سی آل باندې به کلیک کړئ صحیح ده په سی آل باندې مو کلیک کړو اوس ګوره په دې کې تاسو ته 3 ځایونه ښایي صحیح شو چې میسنجر یسټرډے 2:52 PM تاسو ته ټایم وخت ښایي چې یاره په دې ټایم باندې په دغه وخت کې ته په پلان کې ځای کې آنلاین وي صحیح شو یا په کوم موبایل کې ته په لاین ستا آی ډي په کوم موبایل کې په لاین ده یا په کوم لیپټاپ کې ده یا په څه کې هم د هغې معلومات تاسو له دوی راکوي هر یو ملګری دا سټیک لازمي وکړئ داسې نه چې تاسو آی ډي تاسو د فیسبوک اکاونټ بل څوک استعمالوي او تاسو ته د هغې پته نه وي صحیح ده نو څه به وکړئ تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ ټول ملګري په 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ د خپل اکاونټ چې دی دا به د دې نه لاګ آوټ کړئ ټیک ده دغه تاسو ته به ښکاري دغه 3 ډاټ په دې باندې به کلیک کړئ صحیح ده او ښکته به تاسو څه وکړئ په لاګ آوټ باندې به کلیک کړئ دا لاګ آوټ چې په دې باندې به کلیک کړئ صحیح ده اکاونټ څه شو تاسو لاګ آوټ شو صحیح شو بیا به دغه شانتې په دې بل 3 ډاټ باندې دغه شانتې کلیک کړئ او لاګ آوټ پې کړئ نو ستاسو اکاونټ چې کوم دی هغه بالکل سیف شو او تاسو ته پته ولګېده چې یاره زموږ اکاونټ بل ځای کې نه یوز کېږي زموږ د فیسبوک آی ډي بالکل سیف ته خپل موبایل کې ده او ډېره مننه کوم ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل مو نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان